سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو زموږ نن ورځ کومه ویډیو چې د فیسبوک سټار مونټایزیشن په باره کې ده په همدې اړه کمپلیټ معلومات په همدې ویډیو کې چمتو شوي دي. مثال چې سټار مونټایزیشن څخه هدف څه دی او څنګه په خپل فیسبوک شخصي اکاونټ کې له همدې اپشن څخه موږ پیسې ګټلی شو. نو تاسو ټول دوستانو ملګري اوس متوجه اوسئ چې زه ستاسو پوره کمپلیټ مزغه په همدې مسله باندې خلاص کړم چې مثال څنګه تاسو په فیسبوک شخصي اکاونټ په واسطه له همدغه فیسبوک سټار څخه پیسې ګټلی شئ. د کوم نوی اپډیټ چې اوس وخت کې رامنځته شوی دی همدغه اپشن په فیسبوک کې ان شوي ده. مثال چې د ستاسو د ستوري په کارولو سره پیسې وګټئ. ستوری څنګه کارول کیږي او په کومه طریقه لکه څرنګه چې تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې مثال پوسټونه کوئ، ویډیوګانې اپلوډوئ، تصویرونه اپلوډوئ، ټیکس اپلوډوئ، په همدې نه خلک تاسو ته مثال زړونه ورکوي، لایکونه، کمنټ ورکوي. نو په همدې طریقه د همدې ترڅنګ به تاسو ته خلک ستوری هم درکوي په خپل پوسټ باندې. مثال که تاسو تصویر اپلوډ کړی وي که ویډیو هم اپلوډ کړی وي نو د ستوري په مقابل کې به تاسو ته پیسې دي چې هر څوک ستاسو پوسټ ته مثال ستوری ورکوي مثال سټار تاسو ته پیسې دي. همداسې مثال تاسو د نورو خلکو پوسټونو ته ستوري ورکوئ هغه نورو ملګرو ته به هم ستاسو ستوري په واسطه پیسې درومي. نو اوس مسله همدا شوه چې مثال زموږ په اکاونټ همدغه ستوري اپشن کله ان کیږي، آیا همدا به اوس ډایرکټ اتوماتیک ان وي؟ نه، دا بعضې قوانین لري ملګرو چې هغه قوانین به تاسو پوره کوئ. مثال یعنې وروسته ستاسو ته همدغه اپشن ان کیږي نو اوس تاسو کولی شئ په دې کې هیڅ دروغ هم نشته په کار چې تاسو همدغه قوانین پوره کړئ. دا حقیقت دی سل په سلو کې تاسو په خپل شخصي فیسبوک اکاونټ په واسطه پیسې ګټلی شئ. یو ډېر زبردست اپډیټ، یو ډېر بهترین اپډیټ د فیسبوکیانو لپاره چې څوک فیسبوک استعمالوي د فیسبوک کمپنۍ لخوا. نو اوس متوجه اوسئ مثال هغه قوانین څه دي چې تاسو باید هغه ترسره کړئ، هغه پوره کړئ چې ستاسو ته همدغه اپشن ان شي، د ستوري اپشن چې تاسو ته مثال بیا خلک ستوري درکړي په خپلو پوسټونو باندې او پیسې وګټئ. همداسې تاسو نورو ملګرو ته ستوري ورکړئ هم دوی هم پیسې وګټي. متوجه اوسئ همدغه قوانینو ته. له همدغه قوانینو څخه چې لومړی کوم شرط دی همدغه دی چې مثال تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته اړوئ. لکه څه ډول چې موږ تاسو ته په تیره ویډیو کې همدغه طریقه وښوده چې مثال څنګه تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته واړوئ. د پروفیشنل موډ ته د فیسبوک اکاونټ اړولو لپاره به موږ تاسو د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د همغه ویډیو لینک اچولی وي. په هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، ویډیو وګورئ، د پروفیشنل موډ ته د فیسبوک اکاونټ چینجولو اړولو طریقه زده کړئ. لومړی شرط خو همدا شو چې مثال تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته اړوئ. هر کله مو چې مثال خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته واړولو همدغه یو شرط خو مو پوره کړ. نو اوس به راشو مثال دوهم شرط ته چې دوهم شرط کوم شرط لري دغه نو هر کله مو چې خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته چینج کو څخه وروسته به تاسو په خپل اکاونټ کې 1000 فالوورز پوره کوئ. مثلا ستاسو اکاونټ به 1000 کسانو فالو کړی وي. دا دوهم شرط دی. هر کله چې پروفیشنل موډ ته ستاسو اکاونټ واوړي چې هر کله تاسو 1000 فالو هم پوره کړئ مثال نو تاسو 80 ورځې وخت تاسو ته درکول کیږي او مخکې له 80 ورځې ستاسو ته بیا هم همدغه ستوری اپشن نه ان کیږي. یعنې که تاسو همدغه 1000 فالوورز مثال په 10 ورځې کې یا په یوه میاشت کې هم پوره کړئ نو ستاسو ته بیا هم د ستوري اپشن نه ان کیږي. ستاسو فیسبوک اکاونټ چې دی هغه به 80 ورځې وخت نیولی وي مثال څخه وروسته به تاسو ته بیا همدغه اپشن ان کیږي. مثال یعنې 80 ورځې به یې وتلي وي. تاسو وینئ دلته هر څه واضح ښکاره دي، تاسو ته یې لیکلي دي. نو دریم شرط یې څه دی له همدې څخه وروسته تاسو متوجه اوسئ لیو ان ان الیجیبیلیټي کاونټري. همدې څخه مقصد څه دی؟ له همدې څخه همدا مقصد دی دوی چې کله همدا اپډیټ مثال ترسره کړه په همدې کې همدا قانون هم دی مثال همدا شرط هم دی چې کوم لیست دوی خپل کړی چې باید په همدې لیست کې ستاسو هیواد شامل وي بیا ستاسو ته همدا اپشن ان کیږي. که په هغه لیست کې مثال ستاسو هیواد نوم نه وي نو ستاسو ته همدغه اپشن نه ان کیږي. نو چې په بدبختانه به ووایو چې مثال هغه ملګري چې څوک په افغانستان کې اوسیږي له افغانستان څخه یې همدغه اپشن دوی لپاره کار نه کوي، په افغانستان کې نه ان کیږي. که ستاسو کوم فیسبوک اکاونټ د افغانستان په پته جوړ کړی وي مثال ستاسو ته همدغه اپشن نه ان کیږي. نو ټول هغه دوستانو ملګري چې څوک یا په پاکستان هیواد کې اوسیږي مثال یا په امریکا کې یا په دوبۍ کې یا په سعودیه کې ترکیه کې په همدې ټولو هیوادونو کې همدغه اپشن کار کوي. دوی کولی شي چې د خپل فیسبوک شخصي اکاونټ څخه پیسې وګټي په همدې طریقه. نو هغه هیوادونه به زه هم تاسو ته وښیم چې مثال په همدې هیوادونو کې که تاسو اوسیږئ
له همدې څخه تاسو پیسې نشئ ګټلی. مثال همدا اپشن تاسو ته نه آن کېږي. لومړی ایران دی، بیا افغانستان دی، مثال همدې څخه وروسته سوریه دی، روسیه دی، یو دوه هېوادونه نور دي خو همداسې مهم نومونه نه وو. په همدې خاطر ما هغه نومونه یاد نه کړل او په همدې هېوادونو کې همدغه کار نه کوي. دومره چې تاسو په نړۍ کې په هر هېواد کې اوسېږئ، مثال که انګلستان وي، که امریکا وي، که سوتیا، دوبۍ، اسټرالیا، په همدې ټولو کې کار کوي، خو په همدې څو هېوادونو کې کار نه کوي. نو همدا شرطونه ګرانو دوستانو ملګرو چې تاسو فرا کوئ، مثال چې لومړی خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته اړول، دوهم مثال 1000 فالوورز پوره کول، دریم مثال چې ستاسو په هېواد کې همدغه اپشن آن وي، نو تاسو کولی شئ چې له همدغه فیسبوک له همدې سټار اپشن له لارې تاسو پیسې وګټئ. اوس په ډیرو ملګرو او دوستانو سره همدا اندېښنه هم وي چې له همدې څخه به موږ بیا د خپلې ګټل شوي پیسې څنګه راوباسو او په کومه طریقه به یې لاسته راوړو. نو دغه پیسې تاسو ګرانو دوستانو ملګرو خپل بینک اکاونټ ته هم لیږلی شئ، له همدې سره کنیکټ کېږي، تړل کېږي او پیپال اکاونټ ته یې هم لیږلی شئ. نو څومره پیسې مثال ایستل کېږي همدې ته هم متوجه اوسئ. له اډسینس څخه مثال لکه څه ډول چې په یوټیوب کې د 100 ډالرو څخه کم نه ایستل کېږي، په همدې کې بیا دا خوشخبري ده چې مثال له همدې څخه فقط 25 ډالر هم ایستل کېږي. فقط ستاسو کوم ډالر چې په همدې کې جمع کېږي مثال په فیسبوک اکاونټ کې باید 25 څخه کم نه وي، زیات چې هر څومره وي مثال که 100 وي، که 50 وي، که 200 وي، که 2000 وي ایستل کېږي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ څخه پیسې وګټئ، مثال سټار اپشن درته آن شي، همدغه کوم شرایط کوم قوانین چې موږ تاسو ته وښیل همدغه تاسو پوره کړئ، مثال خپل فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته اړول، څخه وروسته مثال 1000 فالوورز پوره کول او مثال ستاسو باید په هغه هېواد کې اوسئ چې همدغه هېواد کې همدغه اپشن آن وي، مثال ستاسو هېواد په همغه لیست کې شامل وي چې کوم دی لیست هغه خپور کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تاسو ټول دوستانو ملګرو په همدغه سټار منیټایزیشن په باره کې معلومات ترلاسه کړي وي، په همدې پوهېدلي یاست، په همدې په مقصد په هر څه پوه شوي یاست، کومه اندېښنه چاته په زړه کې نه وي پاتې. نو که بیا هم بعضې ملګرو او دوستانو سره په همدې ډول کومه پوښتنه وي یا په سم ډول دوی پوه شوي نه وي، نو تاسو کمنټ کولی شئ، موږ ته تاسو کمنټ وکړئ په همدغه ویډیو نه، انشاءالله موږ به تاسو ته ځواب درکړو په خپل وخت سره. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.